چې تاسو ته؟ بالکل جاوید وروره، زه د لکي مروت د دلوخیل کلي اوسیدونکی یم. دلوخیل لکي سټي سره په 50 کیلومتره باندې آباد ده. جی ستر کلی ده د آبادۍ په لحاظ سره. صحیح. او الحمدلله د تعلیم په لحاظ سره د مرادخانۍ نه بلکې د ټول ملک په سطح کې زه دا ووایم چې موږ دلوخیل یو تعلیم یافته یو ایجوکیټډ کلی ده. بالکل. زه له دلوخیل کلي سره تعلق لرم. تعلیم خبره تراب صاحب تاسو وکړه، نو تعلیم طرف ته به اول راشو. تعلیم په حواله سره تاسو ویل چې د لوخیل چې دا هغه کزه د لکی په سطح باندې نه بلکې د صوبې په سطح بلکې د ملکی سطح باندې د تعلیم مرکز غونډه د ډیر خلک دی چې تعلیم یافته خلک. جی. نو تعلیم حواله سره تاسو خپل تعلیم څومره جاری ساتلای دا او څومره تعلیم تاسو حاصل کړای دا؟ زه خو چونکه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لره او دینی سبقونه مې ویلي دي او داسې مې سکول میټرکه پورې ویلی ده. نو زیات وخت چونکه ما دینی په مدرسې چې تیر کړی ده په حفظ په قرات چې اوس موجوده د علم سبق وایم، نو عصري سبق ما تر لسمه پورې ویلی. جی. تراب صاحب تعلیم حواله سره تاسو ویل چې ما لسمه پورې سبق ویلی دا او چونکه ادبي ستوري پروګرام دا غي چې د شاعري حواله سره به خبره کوو تاسو سره او شاعري طرف ته درمو. نو هغه کوم عمر وو چې تاسو د شاعري سره سٹارټ واخسته، یعنی تاسو شاعري شروع کړې دا سړی ته هغه ورځ یادېږي چې کوم ورځ چې اول سړی داسې شاعري شروع کړې وي؟ بالکل جی. شاعر خو سړی جوړیږي نه بلکې پیدا سله یو شاعر وي د انسان په تخلیق چې په خمیر چې دا ګډه وي برخه ورته وایي. زه تقریبا د افغانستان باندې چې کله امریکې یرغل وکړلی تقریبا غالبا 2000 شاوخوا ما ته ګوډه شاعري به مې کوله. 2008 یعنی 2008 ما باقاعده چې شاعري مشرانو د استادانو له خولې نه چې هغه ته شاعري ویله سي، نو باقاعده مې د 2008 شاعري ابتدا کړې ده. 2008 تاسو د شاعري ابتدا کړې ده. نو 2008 چې کله تاسو لیکل کول، جی، نو داسې هغه ټکی چې تاسو اول تاسو لیکلي او هغه تاسو ته داسې یاداشت ستاسو؟ ها بالکل. ما خو اول څرنګه تاسو ته ویل چې مزمتي شاعري نظم شعر بر نه لیکسه. صحیح. مزمتي شاعري با اکثر رنه کېدله. بیا له مشرانو سره ناست ولاړه هغه به بیا دا کوشش وکړي چې ته غزل طرف ته ما جیا. نو ما یو شعر و چې کوم ماته ابتدایي شعر یادېږي وخت کوم تاسو چې لیکل جیا د عمر دراز مروت صاحب یو تر وا چې د زړه له خلاصه چې هر کښلي محبت مې وکړ کښلو خالقه څوره کښله عبادت مې وکړ په منډه لاړم احرام مې وتړه او لاړم خپل کور په طرف. احرام مې وتاړه او لاړم خپل کور په طرف، په منډه لاړم د خپل مور زیارت مې وکړه. دا ابتدایي چې شعرونه مات ګوټ چې ما نه لیکلي سري ولله. تراب صاحب شاعري ابتدا چې تاسو کړې 2008 چې تاسو ابتدا کړې او د ابتدا کوم شعرونه چې تاسو لیکلي هغه هم تاسو ویلا. نو تاسو چې کله تا دا شاعري کوله 2008 چې جی شاعري خود سړي خداداد صلاحیت ته سړي ته اول نه سړي چې دا ګټس وی، خو کله هم داسې وخت را درومي چې تا دا شاعران لیدل، تا داسې کوم شاعر ډیر زیات پسند و هغه په وجه سره تا دا کوشش کو چې یاره زه داسې شاعر جوړ څه لکه څرنګه د شعر نه دي. په لکی اډې باندې با
رحمت الله در صاحب الغزالی د کتابو دکانو صحیح هغه چې بناستو زبا هغه به مخ د کتابونه شول د شاعري نو ظاهره دا سړی چې د شاعري هغه جراثیم وي نو زبا کتابونو ته ورتلم ما کتاب اخیستنو درد صاحب ناسو ما ورته ویل د رحمت الله درد ول چیرې نوې کتاب نه دراغله تاسو پیژندل ما نه پیژاند نو در صاحب ډیر مشفق انسان وو هغه ما ته ویل چې بچو ته کوم جی ما ورته ویل چې جیز خو دلو خیل یم ویل چې دا رحمت الله درد لیدلای دا ما ورته ویل چې لیدلای مینه د خو یو شعر ته یادېږي چې یو شعر مال ما په ځین چې ګرځي چې څومره په شوق زما غزل وای په ما مین دي نالیدلي خلک ما ورته زه خو نالیدلای خو یې په مایان نو خوا چې ونیول ویل هغه اکرام الله به د موږ ملګری ده هغه ویل چې در صاحب ده بس بیا خو ما خوا ورکړل ډیره مینه مو سره وکړله بیا د ما ته ویل ته خو داسې طالب ټایپ معلومیږي به ما ته یو نعت په خپل کتاب چې راکړل ویل چې دا نعت ما ورته چې جیزه خو نعت وایم نو په ترنم باندې بیا د ما ته کتاب چې راکړل ما نعت د په ترنم باندې ته په دکان چې غوښ شي ویله نو جی درس یو نعت په لده ته ډیره مزه ورکړل هم دی چې خدای په خپل عشق کې لیونای میکا بالکل ورته می گزار پس پیرانای میکا نو ما په یو هغه ورته ویل او در صاحب ته ډیر خوند ورکړی حد نه زیات خوند ورکړی ما ته ویل چې دلته په دې سندها پبلک سکول چې موږ نشست کوو نو چې چیرې ټیم در سره بیا راځه بس بیا به نشستونو ته ورتله در صاحب د بول علیل صاحب د مشران بالته ناسو بس هغه ناستې ولاړ نه د در صاحب د هغه شفقت له وجې نه بس دا شاعران به مو لیدل دا ملګري تسنیم صاحب د بولله در صاحب د بولله علیل صاحب د بولل یبسویل صاحب د احمد صاحب د لهغه ورجونه بس د مشرانو سره بیا ناسته ولاړه رااله صحیح نو تراب صاحب د درد صاحب شاعري تاسو ډیره خوښه وه او درد صاحب سره چې تاسو ملاقات وسه نو تاسو شاعري میدان ته د شاعرانو سره تاسو ناسته شو ریسله نو شاعرانو سره چې کله تاسو ناسته شو ریسله او مشاعره به یا به د نشست نو هغه نشست چې تاسو کوم شای کته چې تاسو دغه د تر ورسول او کوم لار در صاحب د تنقیدي نشستونه کول نور ملګری بیا غوښتل بنونه به ملګری راتله هغه مطلب د در صاحب خو یو غټه خبره دا چې در صاحب خو ډیر د مینې نه ډک انسان مینه ناک سړاوله ما بچکله راس شعر ویله بیا به د ملګرو ته ویله چې دا تراب ما ته به د تراب د ګریډ ویله او چې دا تراب د ګریډ چې دا لا کم عمر ده دا به ډیر سره چېړو نو ما سره به ډیره مینه کوله الله دې غری کې رحمت کړي بس د در صاحب د هغه مینه ولله جی نو زه مطلب مطمئن و چې لکه مطلب زه د مایوسي شکار نه ما دا امید و چې لکه مطلب د دې مشرانو سربراهي وي نو یو وخت به راشي چې خدای پاک په چې دا څرنګه دو شعر وایي دو شعر لیکي بیا به خدای یو داسې وخت راولي نو بس دا دغه مشرانو مینه ولله او د یغو سرپرستی ولله او مطلب مایوسي نه ولله هغه له وجې نه مطلب دا نن چې کومه ده الحمدلله بس په ادبي بندارونو چې ادبي مرکو چې په خپل مروتو چې بار شرکت کوو او چې کوم ادبي خدمات هغه په مخ باندې بالکل تراب صاحب د تاسو مکمل نام نصیر خان نصیر محمد تراب نصیر محمد تراب د تاسو تخلص نو د تراب تخلص انتخاب تاسو شاعري د 2008 نه مخکې کړو 2008 نه بعد وس او څنګه د تاسو د تراب تخلص دا خو ما خو به مخکې جی صرف نصیر استعمالاو صحیح د رسول الله مبارک یو واقعه مې در مخه تیرله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کور چې په خبره باندې حوصله او صحیح نو په مسجد نبوي چې پروت رسول الله مبارک رااله او پته وکړه چې حضرت علي چیرې ده نو چا ورته ویل چې په مسجد نبوي چې پروت رسول الله مبارک چې رااله نو حضرت علي په خټو چې خړو یعنی د خلو له وجنه په وجود خټه اشنته وي رسول الله مبارک ورته ویل چې صاحب تراب
دا تراب په عربي چې خټو ته ویلای کیږي چې څه د خټو پلار د نام هغه د رسول الله مبارک هغه لقب حضرت علي صاحب ته چې کوم ورکړی هغه داسې ماته خوند غوند راکړله نو دې له وجې نه بیا ما جان سره تراب ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعدا د بیل بٹن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي.